السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، کچيري څوک د بدن درد ولري یا پر لاس باندې درد کیږي یا هم پر غاښ باندې درد کیږي یا د سر درد ولري، ډیر ستړی سوی وي، خوش سوی نه وي، زه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دم چې پر یو صحابي باندې کړی دي هغه کلمې ورته وښیم، هغه طریقه ورته وښیم. الله تعالی جل جلاله به ان شاء الله صحت یاب کړي، الله تعالی جل جلاله به صحت ورکړي. عمر بن عاص ثقفي رضی الله تعالی عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل چې د الله رسوله د کم وخت څخه چې ما د اسلام دین قبول کړی دی د هغه رئیس د بدن درد مې نه شکېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل ول کوم ځای باندې چې درد دی یا پر کوم ځای باندې چې درد ډیر دی پر هغه ځای باندې لاس کښېږده. دوم لاس پر کښېښه او بیا وویل ول 3 واره ووایه بسم الله بسم الله بسم الله، ټوله بسم الله نه فقط بسم الله دغه ووایه. هغه هم 3 واره وویل، بیا ورته وویل ول دغه کلمه وروسته پسې ووایه اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا کلمه وروسته پسې ووایه، الله تعالی جل جلاله به ان شاء الله صحت درکړي. نو عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه وایي دا دم چې کوم وخت ما پر خپل ځان باندې وکړي د هغه څخه وروسته هیڅ کله ما درد نه دی محسوس کړی. الله تعالی جل جلاله نجات راکړي. د دې حدیث روایت مسلم کړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.